د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي نن مې تعبیر په حقیقت بدل شو. ډاکټر صاحب ښاغلي غني نوی پیغام رالیږلی دی. هغه په یوه پټه غونډه کې د متقي سره هم لیدنه ترسره کړې. د بي بي سي او انټرنیشنل سرچینو څخه پټ معلومات ترلاسه شوي دي چې په یو غونډه کې امیر خان متقي او ډاکټر صاحب ښاغلي غني لیدنه کړې ده او بحثونه یې هم ترسره کړي او یوې نتیجې ته آیا رسېدلي او که نه دي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. باوري سرچینې وایي چې د اسلامي امارت سرپرست خارجه وزیر امیر خان متقي او د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د مزګړو هیوادونو په مرسته په یو غیر رسمي پټه غونډه کې سره لیدلي دي. د سرچینو په وینا په دې لیدنه کې دواړو لورو د افغانستان د اقتصادي وضعیت، د خلکو د ژوند د ښه کولو او د سیاسي ثبات د راوستلو پر موضوعاتو خبرې کړي دي. ویل کېږي چې امیر خان متقي غني ته ویلي افغانستان د ګډ کار او یو ګډ ملي لارې چارې ته اړتیا لري. موږ هغه څوک ته غوږ نیسو چې د هیواد د سوکالۍ لپاره رښتینی نیت ولري. اشرف غني هم د لیدنې یو د باور د جوړولو مهم ګام بللی او ټینګار یې کړی چې افغانستان باید د داخلي یووالي له لارې نړیوال باور بیرته ترلاسه کړي. د انټرنیشنل او د بي بي سي څخه پټ راپورونه ویلي دي چې افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي څخه یو مهمه غوښتنه دا کړې وه چې باید د افغان ښځو حقونه ورکړي او نجونو ته یې ښوونځي خلاص کړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.